ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور د کونړ ملي رادیو قدرمنو اوریدونکو لاندو خبرون تا خراغلی د کونړ والی الحاج مولوی قدرت الله ابو حمزه د ولسونو ستونزو څخه د خبراوي او حل په پار 13 ورځ د یو شمېر ادارو د رئیسانو په ملتیا د وټپور ولسوالۍ ته سفر وکړ او د کټار قلعه ګوجګل او یو شمېر نور سیمو یې لیدنه وکړه د کونړ ولایت امنیتي قومندانۍ امنیتي ځواکونو د 13 ساعتونو په لړ کې په مرکز صداباد او ولسوالیو کې 8 تنه د غلا وژنې د مخدره توکو پلور په تړاو نیولې دي. دیني عالمانو قومي مشرانو د مروري په ولسوالۍ کې د یوې راټولېدنې په ترڅ کې د اسلامي امارت له مسؤلینو وغوښتل چې د شرعي اصولو په رڼا کې ځوان نسل ته پوره پاملرنه وکړي. عامه روغتیا وزارت لخوا د کونړ په 3 روغتیايي مرکزونو کې د 12.2 میلیونه افغانیو په ارزښت د تبرکلوز د ناروغیو د ښه تشخیص ماشینونه فعال او خدمتونه یې فعال شول. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر چې د ایران د نوي ولسمشر د لوړې په مراسمو کې هغه هیواد ته رسمي سفر کړی نن بیرته خپل هیواد ته راستون شو. د عامه روغتیا وزارت وزیر مولوي نور جلال جلالي د افغانستان لپاره د صحت په برخه کې د نړیوال سازمان له مشر سره په کتنه کې د هیواد د لرو پرتو سیمو اوسیدونکو ته د روغتیايي خدمتونو وړاندې کول د دغه وزارت لومړیتوب بللی دی.